سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ. تیر درس کې د ټلویزیون د تولیدي پروګرامونو پر دریو پړاوونو پری پروډکشن او پوسټ پروډکشن باندې غږیدلی وو. نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس اووم درس ته رسیدلی یو. په دغه درس کې به د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو پر پیژندنې باندې پیل وکړو. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور انلاین کورس اووم درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي. لومړی، مثلاً ته د ټلویزیوني راپور د ترکیبي عناصرو ورپېژندل. دوهم، مثلاً د انځور پر تعریف پوهول. دریم، مثلاً ته د انځور اخیستو 6 زاویې ورښودل. څلورم، مثلاً ته له مختلفو زاویو څخه د انځورونو بیلګې وړاندې کول. د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید موږ پورته اهداف ترلاسه کړو. د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو. لومړی، مثلاً به د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصر وپیژني. دوهم، مثلاً به انځور وپیژني او د هغه په تعریف باندې به پوه شي. دریم، مثلاً به د ټلویزیوني راپور لپاره د انځور اخیستو 6 زاویو باندې پوه شي. څلورم، مثلاً به له مختلفو زاویو څخه د انځورونو بیلګې وګوري. درنو لیدونکو، مخکې له دې چې د ټلویزیوني راپور د جوړېدو ځانګړي پړاوونه ولولو، باید چې عناصر او توکي وپیژنو چې ټلویزیوني راپور ترې جوړیږي. د یادو عناصرو پیژندنه به موږ ته د ټلویزیوني راپور د جوړېدو پر ځانګړو پړاوونو پوهېدل لا اسانه کړي. درنو لیدونکو، ټلویزیوني راپور د بېلابېلو توکو او عناصرو ترکیب ده چې عبارت دی له انځور، ویډیو، ګرافیک، غږ پر غږ، نریشن، سټینډ اپ، سیکوینس او داسې نور. په ننني او راتلونکو درسونو کې به په پورته هر یوه توکي او عنصر باندې بیل بحث وکړو. په ننني درس کې د اړوند عناصرو له جملې څخه یوازې انځور باندې خبرې کوو. درنو لیدونکو، تاسو به په بېلابېلو وختونو کې د بېلابېلو اشخاصو، ځایونو او شیانو بېلابېل انځورونه لیدلي وي. تاسو سره د انځور په تړاو شته پوهې ته په کتو 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې انځور څه ته وایي. ستاسو له فکر او جواب څخه مننه. راځئ چې انځور باندې خبرې وکړو. هغه ځای، شی یا شخص چې د کمرې له لین څخه تیر او په غیر متحرک ډول په یوه نقطه کې ثبت شي انځور بلل کیږي. تاسو همدغه انځور وګورئ چې څنګه په غیر متحرک ډول په یوه نقطه کې ثبت شوی. په انځور کې د موجود شخص انځور هغه وخت اخیستل شوی چې کله یې مخ له کمرې څخه ښی خواته اړولی. دا د انځور یوه بله بیلګه ده. تاسو وګورئ شخص د ملوچو بجۍ پر شا کړي او چیرته یې لیږدوي. عکس اخیستونکي د تګ پر وخت داسې انځور اخیستی چې ښی پښه یې د قدم اخیستو لپاره له ځمکې پورته کړي. همدې ته په غیر متحرک ډول په یوه نقطه کې د انځور ثبتېدل وایي. درنو لیدونکو، د انځور زاویه یا لید دې پورې اړه لري چې تاسو شیانو یا اشخاصو ته له کومه دیده، نظره یا له کومه اړخه ګورئ. موږ عموماً د ټلویزیوني راپور لپاره له 6 زاویو انځورونه اخلو: د لرې وطن انځور، درمیانه وطن انځور، د نږدې وطن انځور، د لوړې زاویې انځور، د ټیټې زاویې انځور او تفصیلي انځور. ورځو په هر یوه یې بیل بحث کوو. تر ټولو لومړی په دې باندې بحث کوو چې له لرې وطن څخه انځور اخیستنه څه ته وایي. دا له لرې فاصلې څخه د ځایونو، اشخاصو او شیانو انځور اخیستنه ده. د انځور دغه ډول ډیری وختونه په ټلویزیوني راپورونو کې د ځایونو د ښودلو لپاره کارول کیږي. دا د انځور اخیستو دوهمه زاویه ده چې ټلویزیوني راپورونو کې کارول کیږي. درمیانه وطن انځور اخیستنه د لرې وطن انځور په نسبت له نږدې فاصلې څخه اخیستل کیږي. درمیانه وطن انځورونو کې د شخص بڼه په واضح او څرګند ډول ښکاري. دا د درمیانه وطن انځورونو نورې بیلګې دي چې تاسو یې کتلی شئ. دا د انځور اخیستنې دریم ډول ده چې ټلویزیوني راپورونو کې ترې استفاده کیږي. له نږدې وطن څخه انځور اخیستنه د لرې او درمیانه وطن انځور اخیستنې په نسبت له نږدې فاصلې څخه اخیستل کیږي. عموماً په اړوند انځورونو کې انځور اخیستونکی د انځور د موضوع له یوې برخې څخه انځور اخلي.
دا د نږدې وطن انځور اخیستنې نورې بیلګې دي چې تاسو یې کتلی شئ. دا د ټلویزیوني راپورونو لپاره یوه بله زاویه ده چې پر اساس یې انځورونه اخیستل کیږي. دغه ډول انځورونه عموماً له لوړو سطحو څخه اخیستل کیږي. په دې ډول انځورونو کې له لوړو زاویو څخه په استفادې انځور اخیستونکی لیدونکو ته پراخ ځایونه، سیمې او ډیر اشخاص ښایي. دا د لوړې زاویې انځور اخیستنې یوه بله بیلګه ده چې تاسو یې کتلی شئ. له ټیټې زاویې څخه انځور اخیستنه په ټلویزیوني راپورونو کې د استفاده کېدونکو انځورونو یو بل ډول ده. په دې ډول انځورونو کې عموماً لیدونکي یو غیر عادي انځور ګوري. د انځور اخیستو پر وخت انځور اخیستونکی پر زنګون کیني او یا هم په ځمکه غځېږي، له لاندې خوا څخه پورته انځور اخلي. دا د ټیټې زاویې انځور اخیستنې یوه بله بیلګه ده چې تاسو یې کتلی شئ. په ټلویزیوني راپورونو کې د استفاده کېدونکو انځورونو وروستی ډول ده چې تفصیلي انځور ورته ویل کیږي. یاد انځورونه د موضوع له یوې داسې برخې څخه اخیستل کیږي چې په مستقیم ډول د لیدونکو توجه راجلبوي او فکرونه یې له ځان سره ساتي. لیدونکي یې په تړاو فکر کې لویږي او د موضوع په تړاو تفصیل ترې ترلاسه کوي. دا د تفصیلي انځور اخیستنې نورې بیلګې دي چې تاسو یې کتلی شئ. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور انلاین کورس اووم درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې د ټلویزیوني راپور د ترکیبي عناصرو له جملې څخه په انځور او د هغه پر شپږو زاویو وغږېدو. د اړونده درس لپاره له دغه سرچینو یا ماخذونو څخه استفاده شوې ده. که د اړونده درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. مننه.